په سپین بولدک کې د طالبانو وحشت. د بشري حقونو کمیسیون وایي طالبانو په سپین بولدک کې ملکیان وژلي او د خلکو مالونه یې لوټ کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې طالبانو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ تر نیولو وروسته ملکیان وژلي او د خلکو مالونه یې لوټ کړي دي. طالبانو د تیرې سرطان میاشتې په 23مه نیټه د سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویلي د دوی موندنې ښایي چې دغې ډلې د پخوانیو او برحاله کارکوونکو او د حکومت د پلویانو د تعقیب او پیژندنې وروسته خلک خپلو کورونو څخه ویستلي دي او وژلي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له لوري په خپاره شوي بیان کې راغلي چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د ملکي کسانو وژنه د نړیوالو بشرپالو حقونو ښکاره نقض او د جنګي جنایت مصدق دی. دغه بنسټ وایي چې د دې راپورټ موندنې د محلي باخبرو او معتبرو سرچینو د قربانیانو له یو شمېر کورنیو سره د مرکو او د عیني شاهدانو د سترګو لیدلی حال په اساس برابر شوي دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال امید عمر شینواري د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو په سپین بولدک ولسوالۍ کې 400 ملکیان له خپلو کورونو ویستلي او سلي ویشتلي هم او یې وژلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي داسې معتبرو معلومات یې ترلاسه کړي چې ښایي د دغو کسانو په وژنه کې قومي انګیزه په ډاګه کوي. خو د دې بنسټ راپورټ تایید کړې ده چې تر زیاته حده شخصي انګیزې او پخوانۍ دښمنۍ د طالبانو له لوري د سپین بولدک د اوسیدونکو په وژنو کې شاملې وي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژنې په هکله د دې راپور له خپرېدو وروسته طالبانو دغه راپور بې اساسه وباله او هغه اوازې رد کړلې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.